بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा 72 नंबर आयत। बनी इसराइल के आमील मिसड़े पलवारा कतल कर दमाद पलालच के कतल कर और दखल किली नगैर बल किली के पट पहोड़ दो और ब्याद अरी किली खैर को बांधे दावा उखलला जमातर द्वी वजल दी। मूसा अलैहिस्सलाम का द कतल दा मुकदमा पेश कलेशवा दग वक्त के तौरात हुक्म नौ नाज़िल शवी। मूसा अलैहिस्सलाम द अल्लाह पाक दरबार के दरखास्त को तबे मुकदमे द हल पारे तरीका होस्ता अल्लाह पाक वत हुक्म को चियो वा हलाल के और दगवा सहेसरा वाले पदी मुड़ी हुआ है मड़े बजमदी शिफल अलबपल हुई। बनी इसराइलो वेल चे मड़े शवे दे मंद न कातिल ग्वाड़ू तराते चे ग्वाला कदारा पर टोक के मूसा अलैहिस्सलाम वे न हुक्म शरई द बयानो मा और तो के नकुम तो खुद जाहिलानो कार दे। ब्या दुई पोई च पनिष्टिया बांधे द ग्वादा लालो हुक्म दे न दुई पा ग्वा अलालो के किस्म किस्म तपोसुन शोरो करल कचरे दुई दा तपोसुन शोरो करे नवे न अल्लाह भी ता आसान करे व हर किस्म गवाचे अलाला करे वे न कार पेशे हो वो दुई किस्म किस्म सवालुन शोरो करनो अल्लाह बदी बांधे मसला सख्त करदा और दवा पूरा सिफतुने बयान कर कि दा गवा वड़ा नदा जड़ा नदा दरमियाना पेगला ग्वाला दरंग शोख ज्यादा दाग पकी निष्ठा ज्योति नदा चे अरब पे चुरलूली हुई या वे ये भी कड़ी हुई है साहेब पकी निष्ठा खोले ग्वाला अला लगी। दगवा अवसाफ दा से बयान शुचि ब्या दा से वा पटोल आलाका के मालूमेदल और पैदा केदल ग्रान शु।
سلویخ کالا دوی په دې غوا پسې ګرځېدلي دي او مړی پروت و. مړی پروت دی او د قاتل معلومولو دپاره اوس دوی غوا ګوري. دغه صفتونو والا غوا دوی ته نه ملاوېده. په آخر کې دوی انشاء الله ویلي دي وانا انشاء الله لمهتدون. نو کچره دا انشاء الله دوی نوې ویلې نو د قیامت سره د پورې بدی په دې غوا پسې ګرځېدل او غوا باندې پیدا کېده. او چې انشاء الله یې ویلي دي نو څلوېښت کاله پس ورته غوا میلاو شو. غوا یې حلاله کړله او د غوا د بدن څه حصه لکه غوږ، ژبه یا د بدن بله یو ټوکړی راواغېسته او په مړي وواله. مړی جمدې شو، زخم تازه و، وینه دې تله. پاڅېده هلې ووې وی دې پلاني قتل کړې ما، ده وجلې ما. او د هغې نه پس بیا مړ شو. اوس دا غوا کوم ځای کې وه، کوم ځای پیدا شوله؟ نو په دې کې دوه روایته دي. وی دې بني اسرائیلو کې یو ډېر ښه سړی و، نیک و. هغه د وفات په وخت کې خپلې بیبي ته وویل وی ما په ځنګل کې یو ورکوټې سخی پرېښې ده او الله سره مې امانت کړې ده. یو ورکوټې سخی په ځنګل کې مې پرېښې ده، الله سره مې امانت کړې ده. زما دا ماشوم زوی چې زلمی شي نو دی به ځنګل ته ولېږي او هغه غوا به راولي، هغه سخی نه به غوا جوړه شوي، هغه راولي نو خپله پیدا کې بیا راولي. الله سره مې امانت کړې ده. دا سړی وفات شو. بیا د ده ماشوم زوی نابالغه عمر تېرېده، زلمی شو، محنت مزدوري به یې کوله. وی دې هلک چې به مزدوري وکړه څونه ګټه به یې وکړله نو یوه حصه دا به یې په مور ولګوله، یوه حصه به یې په ځان ولګوله او یوه حصه به یې د الله په نوم ورکړه. مثال په طور 3 روپۍ به یې ګټلې وي نو 1 روپۍ به یې په مور لګوله، 1 روپۍ په ځان او 1 روپۍ د الله په نوم. غریبي وه، ژوند داسې په سختۍ تېرېده. نو ده ته یو ځل مور وویل وی بچیه ځنګل ته به لاړ شي او په ځنګل کې ستا پلار ستا دپاره یو غوا الله سره امانت کړې ده، نو هغه غوا راوړه. نو دې ځنګل ته لاړ او ډېر لرې لرې پورې وګرځېده او واپس بیا راغی. مور ته وی مورې ما غوا صحیح نه کړه. نو مور ورته وویل چې ته ځنګل ته بیا لاړ شه او په ځنګل کې آواز وکړه چې یا الله زما پلار زما دپاره تا سره یو سخی امانت کړې وه، زه هغې سخی پسې راغلی یم، نو تاله به دغه غوا په خپله راشي. نو غوا به د غوږ نه ونیسي او کور ته به یې را روانه کړي. د غوږ نه به یې ونیسي او کور ته یې را روانه کړي. دا هلک د مور ډېر زیات تابعدار و چې هغې به څه ویلي هغه به یې کول. نو دی چې ځنګل ته لاړ نو چغې وویله یا الله زما پلار ما دپاره یو سخی تا سره امانت کړې وه، موده تېره شوې اوس به ترې غوا جوړه شوي، نو خدایه زه هغې خپلې امانت غوا پسې راغلی ما مال هغه غوا راغله. وی چې دا اواز یې وکړ نو لږ ساعت پس یو ډېره مزېداره غوا وه، ښه په مستۍ او په جوبن کې وه، لکه یې ډانډه نیولې او په منډه را روانه وه، د ده خوا ته راورسېدله.
وی سمه د سرو زرو ښکارېده چې د ده خوا ته راورسېده نو په خپله ودرېدله او ده ته یې وې په ما راسور شه وی خبرې وکړې په ما راسور شه نو ده ورته وې ما ته مور نه دي ویلې چې پې سور شه ما ته مور وی چې د غوږې ونیسه او کور ته یې راوله هغه غوا ورته وویل وی که چېرې ته د مور دومره تابعداري کې نو که ته دې غر ته وایې چې را روان شې نو غر به هم تا سره روانېږي ته د مور تابعدار یې نو ستا د مور په دعا باندې دا غر به هم تا سره روان شي او که تا د مور خبره نه وې منلې او زه درته وایم چې راسور شه او ته په ما راسور شوې نو تر قیامته به کور ته نه وې تلې ځغلولې به وې دوی بیا دا غوا د غوږه ونیوله او کور ته یې را روانه کړه چې کور ته راغې نو مور ورته وویل دا غوا میلې ته وباسه او خرڅ یې کړه او چې څوک یې درنه اخلي نو په 3 روپۍ به یې ته خرڅې او چې چا سره ته بیه وکړې خبره خلاصه شي نو ورته ویې اورېږه زه د مور نه تپوس کومه دا در باندې خرڅوم خو برضای امي په رضا د مور زما مور په رضا یې نالې در باندې خرڅوم دا شرط په پکې وي نو دې میلې ته لاړه اول چا د غوا تپوس ونه کړ او په آخر کې یو سړی راغی د غوا تپوس یې وکړ ده ورسره نرخ وکړ په 3 روپۍ هغه وی په 3 روپۍ زما شو نه دی ورته یې ما ته مور ویلو چې ما نه به تپوس کوې نو زه کور ته ځم د مور نه تپوس کوم نو غوا تاله در کوم برضای امي در کوم نو هغه سړي ورته ویل وی دا د مور رضا تا ته نه لرې کړه نو 3 روپۍ نه 6 واخله په 6 به یې درنه والم خو مور نه تپوس مه کړه دی ورته نه د مور تپوس پکې شرط دی نو غوا خرڅه نه شوه کور ته یې راوړه بیا د میلې ورځ چې راغله نو مور ورته دا غوا بوځه او په 6 روپۍ به یې خرڅې خو اخر کې بیا به ورته چې برضای امي د مور نه به تپوس کوم نو چې میلې ته لاړ نو بیا همغه سړی بیا راغی او ده سره یې د غوا نرخ وکړ په 6 روپۍ بیه جوړه شوله خو آخر کې ورته مور نه تپوس کړ نو هغه سړي ورته ویل 6 نه 12 روپۍ والا خو د مور تپوس دې پرېږده ده ته نه مور نه به تپوس کوم کور ته بیا راغی بل ځل بیا د میلې ورځ چې راغله نو مور ورته وویل چې غوا میلې ته بوځه نو دغه سړی که تاله بیا راغی نو ورته وایي چې کاکا ته غوا نه اخلې و ته ما ته سمه خبره وکړه چې زه دې غوا سره څه وکړم ته د غوا غشتو والا نه خو زه دې سره څه وکړم نو دی چې میلې ته لاړه او مغه سړی بیا راغی او د غوا نرخ ورسره کوي دا سړی نه دی فرشته ده خو په شکل د سړي دی چې د غوا نرخ کوي نو دی ورته چې کاکا ما ته مور ویلي دي چې نن د غوا قیمت مه وایه ورسره تپوس دې وکړه چې موږ د غوا سره څو نو هغه سړی ورته وایي چې دا غوا مه خرڅوه قریبه ده بني اسرائیلو کې به یو مړی کېږي او د هغې مړي د قاتل معلومولو دپاره به موسی علیه السلام ورته وایي چې غوا حلاله کې نو هغه غوا چې ده نو ادا ده دا غوا به دنه اخلي نو ته به د دې قیمت څومره غواړې ورته وایي چې دا غوا حلاله کې نو دا څرمن روغ ګوډې ته وباسې دا رانه د سرو زرو ډک کې په دومره قیمت یې خرڅومه چې د دې نه به ګوډې روغ وباسې او هغه ګوډې به د سرو زرو ډکې هلې درکو کني نه خرڅو نو دا اوساته خرڅومه قریبه ده بني اسرائیلو کې به مړي کېږي او هغه مړي دپاره به دا اخیستې شي نو دې راغې کور ته مور ته یې وایي چې کاکا داسې وویل بس غوا یې کور وساتله بیا بني اسرائیلو کې مړی وشو
او د قاتل معلومولو دپاره دا اوږده خبره چې څومره پرون شوې ده دا ټوله قصه وشوله او اخر کې بیا د غوا لپاره دې هلک له خلک راغلل غوا یې ترې غشته ده ورته دا غوا زه خرڅومه خو ګوډې به یې د سرو زرو ډکې الې خرڅوم دا دومره قیمت په اوسه پورې د غوا چا نه دی ویلې نو دی ورته زه خو یې نه خرڅوم تاسو ویلې کالې والب که نه اخلې ما اخله که دې مې خوښه ما اخله که نه زه خو نه خرڅوم هغوی مجبور او غوا یې د ده نه واغېسته ګوډې وله د سرو زرو ډک کتل یې ورکړ کور ته یې ورسو دا دومره ډېر دولت ده ته په څه میلو شو دې د مور ډېر زیات تابعدار و د مور په خدمت باندې دا دونه دولت دله ورکړ که دې غوا ته شو وی دغه زمانه کې په 3 روپۍ باندې ښکلې غوا جوړه او دله یې ګوډې د سرو زرو ډک کړه نو د مور خدمت کوه خدای به دې ښه مالدار کړي دنیا به دې ښه وي آخرت به دې ښه وي مور پلار خوشحاله ساته دویم روایت داسې دی چې دا غوا د یو هلک وه چې دغه هلک د پلار ډېر تابعدار و دې روایت کې د مور تابعدار دی دویم روایت کې دي چې دا هلک د پلار ډېر تابعدار و او د ده پلار او دې د قیمتي مرغلرو تجارت یې کوو نو یو ځل یو سړی راغی او هغه یو قیمتي لال راوړه قیمتي لال جواهر سره قیمتي کاڼي راوړه هغه قیمتي کاڼي چې راوړه د دې هلک ورسره وی په 80,000 روپۍ باندې نرخ وکړو چې دا کاڼي ماله راکړه په 80,000 روپۍ وی هغه سړی پیسې غواړي خرڅوونکي پیسې غواړي دې ورته لږ صبر وکړه زما پلار اوده او د بالغ لاندې چابي ده نو چې پلار مې ویښ شي زه به چابي راوالم د خزانې ور به کلو کړم نو تا له به پیسې درکړم هغه ورته زما تادي ده خیر دی 10,000 کمې راکړه خو پلار دې راویښ کړو چابي راوالم دې ورته زما د پلار آرام کې خلل راځي نو 80,000 بدر کما او پلار نه بیداروم آرام کې به خلل راشي هغه ورته 80,000 راکړه او زر کا پلار د خیر دې دی ورته وایي چې لس پکې نورې در پاتې 50,000 راکړو د ما تادي د پلار نه چابي راواله او ورته وایي 80,000 واله خو لږ صبر وکړه چې پلار دې ویښ شي دا سړی ورته 50 نه 40 راکړه خو زر که تعلیم ده او ورته 1 لاک رانواله خو پلار نه بیدارو سړی خرڅوونکي 10,000 کمیږي دی ورته 10,000 زیاتېږي لات روپو ته ورسېد هغه ورته تعلیم دی ورته دا خپل قیمتي کاڼي د سنبال کړه خو د پلار آرام کې خلل نه راوړي کاڼي ډېر قیمتي او ښه ګټه پکې کېده خو پلار به ارامه کومه نه هغه د دنیا ګټه پرېښوده او د پلار آرام کې خلل نه وي راوستی پلار ته یې تکلیف ونه رسو دغه کاڼه خېوا دغه شته خو دې هلک له دا غوا الله ورکړله چې په دومره قیمت یې خرڅه کړله چې د هغې ګوډې د سرو زرو ډک شو او دله ورکړې نو چې څوک د مور پلار ډېر تابعدار وي الله پاک دله د دنیا حاجتونه پوره کوي او د آخرت حاجتونه وله هم پوره کوي نو غوا واغېشتې شوله غوا حلاله کړې شوله او بیا په مقتول باندې د غوا څه حصه ووالې شوله سړی جذبې شو الې ووی چې فلاني وجلې ما بیا مړ شو اوس دې ده کې سوال لارې چې د دې مړي په بیان باندې قاتل معلوم شو او قاتل له سزا ورکړله نو د یو کس په شهادت باندې قاتل له سزا ورکېږي د یو کس په شهادت
نه د یو کس په شهادت خو قاتل ته سزا نه ورکړه. قتل کیس په یو ګواه نه ثابتېږي. دلته که څنګه وشو چې یو سړی دی هغه وایي زه فلاني وژلی ما او بس هغه له سزا ورکېږي. دې دی کې د قاتل په وینا باندې د مقتول په وینا قاتل ته سزا نه ده ملو، صرف د مقتول په وینا باندې نه، بلکې موسی علیہ السلام ته د وحی په ذریعه معلومه شوې وه چې دا مړی به رښتیا وایي، دروغ به نه وایي. نو په وحی سره معلومه شو چې دا سړی قاتل دی، دلته شهادت نشته. په وحی معلومه شوله چې دا سړی قاتل دی او دله د قتل سزا ورکړه او مړي دروغ نه دی ویلي. په وحی معلومه شو چې دا مړی دروغ نه وایي. اوس که موجوده زمانه کې یو سړی قتل شو او مړ شو، نو پس د مرګه یو ولی الله دی هغه په کرامت باندې دا مړی جمدی شو، خارق عادت طور باندې مړی جمدی شو او د الوی چې زه فلاني وجلی ما، نو د دې مړي په وینا باندې به قاتل قتلیږي؟ نه. زمن په شریعت کې د مړي په وینا باندې با قاتل نه قتلیږي، بلکې دوا عادلان شاهدان هغوی چې شهادت وکړي نالې با قتل کې ثابت شي او قاتل له به سزا ورکړي. که مړی جمدی شو او هغه الوی، نو موږ به د هغه په وینا یقین نه کوو، د هغه په وینا باندې به موږ سړی وژنو نه. جمدي کېدو نه مخکې چې دا دس پې شوي وي او دې ته رپورټ دپاره یوسئ او دې پتانه چې په خپله وي چې زه فلاني وژلی ما او نور ګواهان نه وي، د ده په دې وینا به مړی دا قاتل به نه قتلېږي. دا دې مړي چې لږ ساعت پس مړ شو، تاڼه کې بیان وکړ چې زه فلاني وویشتمه او بیا راته لاړم. نو د ده په دې وینا باندې به قاتل قتلېږي نه. دې ته تاسو څه وایئ دې بیان ته؟ دې ته خلک بیان نظر وایي، دا غلط دی. دا بیان نظر غلط دی، دا بیان نزع دی. نزع زنکدن ته وایي، اخري وخت دی زنکدن دی، اخر کې دا سړی کله کله خطا شي، بیان نزع دی، خو خلک ورته بیان نظر وایي. دغه وخت کې په ده باندې سختي او تکلیف دي، دی نه پوهېږي، ده د یو په ځای بل یاد کړ، غلط شو دی. او کله کله قصدن چا سره دشمني وي، ناغه نی وجلی بل چا او په هغه باندې دا وکړي فلاني مړ فلاني وویشتمه، نو قصدن دروغ وایي. او کله کله د سختۍ په وجه دی پوه نه شو، غلطي دې نه وشوله، نو د دې مړي په بیان باندې با قتل کیس نه ثابتېږي، بلکې د ده نه علاوه دوه نور شاهدان پکار دي. دا قاتل په وحی سره معلومېدی شو چې جبرائیل علیه السلام راغلی وی او موسی علیه السلام ته یې ویلي وی چې دا مړی فلاني کړی دی، داسې هم کېدی شوه. او داسې هم کېدی شوه چې د غوا د حلالولو نه بغیر دا مړی خدای په خپله جمدی کړی وي او بیا الوي چې زه فلاني وجلی ما، نو د غوا حلالولو ته پکې حاجت وکړي. نو د دې جواب دا دی چې الله حکیم ذات دی او د حکیم فعل د حکمت نه خالی نه وي. نو الله چې د غوا د حلالولو حکم کړی دی، خامخا دی کې څه حکمت شته، او بیا موږ په دې مکلف نه یو چې هغه فلسفه او هغه حکمت پسې ګرځو چې دا ولې د غوا حلالوله،
دیغوا کې څه چلو په دې من مکلف نه یو چې موږ دا مصلحت معلوم کو چې غوا یې ولې یادوله دا حکمت معلوم کو چې ولې به کمزور یو موږ دا حکمتونه نشو معلومولی خو خدای په خپلو کارونو ښه پوهېږي دې کې څه راز او حکمت به و وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا هغه وخت یاد کړئ چې تاسو قتل وکړ یو نفس عاملم قتل کړ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بیا تاسو مختلف شولې په جګړه شولې په حق د قاتل د دې نفس کې یو په یو اړی بلې په بل اړی دغه اختلاف د خپل ځان د پاکولو دپاره کله په یو وړی او کله په بل وړی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا هغه وخت یاد کړه چې تاسو یو نفس قتل کړ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تاسو یو بل سره مختلف شولې په بحث او په جګړه شولې فِيهَا په حق د قاتل کې چې په یو بل باندې ور اړوله والله مخرج ما كنتم تكتمون الله ښکارا کون کړي مخرج رایستون کې ښکارا کون کړي والله مخرج الله پاک ښکارا کون کې رایستون کړي ما دا خبره كنتم تكتمون چې تاسو پټولا هغه خبره الله ښکارا کړلا مجرم څوک دی الله خبره ښکارا کړ فقل اضربوه ببعضها پس من دت حکم اکوم ویل اضربوه ببعضها دغوالا لالو نپسموی اوه دی مړی لرا ببعضها پبعض حصہ دغوا دغوا د بدن څخه حصہ راواله د مړی په اوه كذلك يحيي الله الموتى هم دارنگ الله پاک جندی کئی مړو لرا دغه سره واغشت چې په مړی پورې ولګېدله نو مړی جمدې شو حال بیان ک فلانی وجلې ما مال د پاره وجلې زخم تازه شو ویني تلاړلې بیا مړ فکر وکړه سلویخ کالا دا ملخ کارا پروت تے نہ خرابی خخکڑے نہ دے سلویخ کالا دا ملخ کارا پروت تے خراب شوی نہ دے اور سلویخ کالا پس جب دے شو علی اوی دا معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام چې سلویخ کاله مړی پروت دی ښکارا خراب نه شو دا بله خبره معجزه ده چې هغه میله کې سړي وي د غوا مخه سوه او زر دی چې بني اسرائیلو کې به مړی کېږي او دا به د هغه دپاره اخلي مړی نه و شوي چې دا غوا هلک ته حواله شول او د هغې نه پس بیا مړی وشو او سلویخ کالا پروت سلویخ کالا پس غوا پیغلا را دا عجیبه خبره ده زمان غواګانې سلویخ تو کالا ته پاتې کېږي څه لس کاله یې پوره نشي ساتلی نو دا خیره پیغله را او سلویخ کاله کې مقصې پیغله را دا د الله عجیبه قدرت دی چې دا خیر پیغله ساتلی وه نی بوڑے کولا وی بوڑے نہ لا فارغ ولا بکر عوان بین ذلک اوس دا معجزه چې خلکو اولی دلا چې سلویخ کاله پس مړی جمدې شو علی اوې پکار دو چې دا زړونه نرم شوي وي موجوده بنی اسرائیل تم الله حکم کوي
چې تاسو د مشرانو دا لیدل وګورئ چې تاسو مشرانو لیدلي چې 40 کاله پس مړی جمدې شو الې ووې د غوا په یو ټوټه باندې جمدې شو. نو پکار دی چې د موجوده بني اسرائیلو زړه نرم شي او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي. نو د دوی زړه نرم شو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بیا کلک شو سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلك، رستو د ښکاره کېدو د دې معجزې نه. فهي كالحجارة، پس شل دا زړونه ستاسو په شان د کاڼي، او اشد قسوه، یا د دې نه ډېر سخت شو، دا زړونه ستاسو د کاڼي نه سخت شو. ځکه په کاڼي کې خو اثر قبلېدل شته او ستاسو په زړه کې اثر قبلېدل نشته دی. وان من الحجارة، او بېشکه بعضې د کاڼو نه لما يتفجر منه الانهار، بعضې د کاڼو نه خامخا هغه کاڼي دي یتفجرو چې جاري کېږي منه الانهار، د هغې نه نهرونه. بعضې کاڼې داسې چې هغې نه اوبه راوځي نو نهرونه پې جاري شي. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض لکانونا اغدی یشقق چه پرق کچوی فیخرج پس راوزی منه دا اغین الماء اوبو، بعض کان پرق کچوی لگی اوبتی روزی، بعض که دیر اوبتی نیر تجاری شی، بعض که دیر نیشتا لگی دی اغت راوزی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، او بیشک بعد کانی اغلی چه دا اللہ دا یر نرا ارغلی ذرا ذرا شی ساس کے اوبم پکی نشتا قرآ ارغلی میں. دا بنی اسرائیلو ضرورو کہ حیث قسم اثر قبل دل نشتا، دا کانی پشانتی دی بلکہ دا کانی نمساخ دی. دا کانی درې اثرات دی دے کہ بیان شو. اول دا چې ډېرې اوبه پکې وي نیر تجاری شي. دویم قسم کانی داسې اثر دی پکې چې لږې اوبه پکې دی هسې نه راووتلې. او دریم قسم کانی دا چې د اوبو درک پکې لګي نه، خو د الله د یارې نه را اورغړې ده پرېوته. د دې کانو دا قسمونه په ترتیب سره الله ذکر کړل. بعض کانی په دې کې دا اثر دومره قوي دی چې د دنه نیر جاری کیږي او مخلوق خدا ته فائدہ رسیږي. نو په دې یهودو کې دا څه ښکلي خلک شته لکه عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ چې دا هغه د زړه نه د علم او د معرفت چینې روانې شوې، ډېرو خلکو ته فایده ورسېده. خو دا پاتې کافر بني اسرائیل دي یهودیان، په دوی کې داسې څوک نشته چې هغه دین اسلام قبول کړي او د خدای مخلوق ته ډېره فایده ورسوي. او بعضې کاڼې داسې دي چې ډېرې زیاتې اوبه خو پکې نشته او لږې اوبه پکې شته، نږدې کې چاپېره ځای لمدولی شي. نو په دې یهودو کې داسې بندم نشته چې هغه د الله دین قبول کړي، کم از کم ځان په اوبو سیرابه کړي او نږدې ګاونډیان په سیرابه کړي چې لرې پورې نشي کولی. لږه فایده د دین خلکو ته ورسوي، داسې په دوی کې نشته دی. نو پکار دی چې دې کې ډېر لوی عالمان وي، ډېره فایده یې رسولې وي. که دغه نه وي نو کم از کم دومره عالم پکې وي چې خوشا محله خو یې سیرابه کړې وي، او که دا نی نو کم از کم چې ځان خو یې د الله د عذابه بچ کړی وي. په دې یهودو کې داسې خو پکار وه، نو هغه داسې پکې نشته چې صرف ایمان راوړي او ځان بچ کړي. نو کار خو داسې شته چې د الله یره پکې نو بل اثر نه راوغړې ده، د ده کې دغه حرکت هم نشته دی.
جنبش پکې روانه د دې يهوديانو کې اړو د الله یې راشته نه یری مسلمانان پدې تمو پدې امید چې اوس به مسلمان شي اوس به مسلمان شي لږه خواري غواړي نو دا يهودي به اوس مسلمان شي خدای ورته ته اوس هم تمه لري دوی د الله کلام په خپله اورېدلی دی نه دي سم شوي اوس هم پې ته تمه کوي چې دی به مسلمان شي دی نه مسلمانېږي افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیا تاسو تمه لرئ ای مؤمنانو ان یؤمنوا لکم چې دوی به یقین وکړي ستاسو په خبرو باندې تاسو توقع لرئ د دوی نه چې ستاسو په وینا به ایمان وروړي وقد كان فريق منهم فتاخير سر يودل ودوينا ليهوديان يودل يسمعون كلام الله أغيب أوريد كلام الله لك التوراة آياتنا به أوريد يا کوهی تور ته چې موسی علیہ السلام سره لاړل او یا کسان نو د الله کلام براه راست اورېدل ثم يحرفونه بتحریف کو د الله په کلام کې يحرفونه رد بدلی کو پدې کې من بعد ما عقلوه رفض د دین چې خصوص یې پیو او یا کسان ظالم ویرا دې چې دا زمان کلام دی وی منه عمل پیو کې خو چې تصح ځای په قرار او عمل هم نشو کول نو معاف دي دې په کې ځان تحویل ثم يحرفونه بتحریف و رد بدل کو فعند اللہ پا کلام کی من بعد ما عقلوه رست دا دین چی سوچو فکری پکی وکر دا پوئی نپس وهم یعلمون حال داری چی دوی پویدل چی دا من سکونو دا نفسانی خواہشات دا پورا کولو دا پارے کو او بد کو او بیان دا کارو کو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم